السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په مزو کې به ملګرو په داسې کې تصویر تاسو ته ښکاري نثار ملنګ چې د پښتو ژبې سینګر او سندرغاړی او د تقریبا یوه میاشت مخکې د کامرې چت نه راپرېوتی او ګردور یې زور ورغلی او تقریبا د یوه میاشتې په کټ تېره کړه. اوس وفات شوی دی. هغه الله دې د دوی هغه جهان ښایسته کړي. ملګرو په دا ټاپک مې ویډیوز جوړول هم نه غوښتل، خو ځان سره مې سوچ کولو وایي چې د که چېرې نعتونه ویلی نو اوس چې دا څومره نعتونه دغه د ده نعتونه خلکو اورېدلی نو دوی له به ثواب میلاوېدلی، خو اوس چې کم کسان د دوی سندرې اوري نو دوی له په هغې باندې عذاب میلاوېږي. ګناه د دوی لپاره ډېره غټه عظیمه ګناه د دوی لپاره. ملګرو څنګه تاسو ته پته چې یوې سندرغاړې ویل وایي چې دا سندرې چې موږ وایو دا زموږ چې د انسان ژوند کې زندګي کې سکون راولي، خو نه دا خبرې غلطه کړې ده. هغې سندرغاړې هم ویلي دي او انډیا والا هم وایي چې دا سندرې چې موږ اورو دا زموږ په ژوندګۍ کې سکون راولي. نه، دا خبره غلطه ده. زندګۍ کې صرف او صرف مسلمان دپاره تلاوت چې کوم دی دا د هغه زندګۍ کې سکون راولي. د یو کس زندګي لکه یو کس زندګي کې سوچونه کوي یا ډېر فکرونه کوي، هغه چې مونځ کوي د قرآن تلاوت کوي نو هغه په زړه باندې به هېڅ غم نه وي، هېڅ ټینشن به نه وي. او بله ملګرو دا چې ډېر سندرغاړي هم شته دي ډېر اسلامي طرف ته لکه نعتونو طرف راوغوښتل، دا کوم چې نه دي الله یې دوی ته د هم د نیکې هدایت وکړي. ملګرو تاسو به ډېر داسې سندرغاړي کتلي وي چې اوس نعتونه وایي او د نعتونو طرف ته د هغوی توجه د نعتونو طرف ته راوغوښتل، لکه شاه سوار شو، شاه جهان باچا شو، داسې ډېر هم شته دی چې هغوی د سندرو نه توبه وکړه او د نعتونو طرفه راوغوښتل. الله دې نور ته هم هدایت وکړي. ملګرو د دې ویډیوز مقصد مې دا یاره ښه میسج ښه پیغام ویډیو ښایسته ویډیو فیسبوک ته راولئ چې کله تاسو وفات شئ نو چې هغه ویډیو څوک ګوري نو چې تاسو له پرې ثواب میلاوي، ګناه نه. لکه اوس که دغه نعتونه ویلی نو دوی ته به په قبر کې د دوی ثواب میلاوېدی، دوی چې چا نعت اورېدی دوی ته به ثواب میلاوېدی. خو نو کوم ملګري چې هم د دوی سندرې اوري نو مهرباني وکړئ چې د دوی سندرې مه اورئ، ځکه چې دوی له پرې ډېر غټ تکلیف جوړېږي. ملګرو نور چې هر چا ته هم یې الله خوشحاله او بدله نور راکړي. ما اجازت لري. الله په امان.